عیسی مسیح او شاګردان یې بیرته بیت سیدا ښار ته لاړل. خلک پرې خبر شول او ورپسې راغلل. مازیګر کې پطرس وویل: استاذه، دا خلک رخصت کا چې هغوی شاوخوا کلو او کورونو ته لاړ شي، ډوډۍ او سملاستو ځای پیدا کړي. دلته هیڅ شی نشته. تاسو هغوی ته ډوډۍ ورکړئ. موږ سره خو یوازې 5 ډوډۍ او 2 ماهیان دي. شکر پاکه خدایه د ټولې دنیا څښتنه چې هر چاته ډوډۍ ورکوي.